د هغې روجې په وسیله باندې ستاسې په زړونو کې د الله ویره پیدا شي او د متقیانو صفت زموږ په زړونو کې پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر روژتیان داسې دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي، ځکه په خولې باندې صرف خوراک او څکاک نه دی کړی، لکن دروغ یې ویلي دي، حرامو ته یې کتلي دي، حرام یې اورېدلی دي. نو د دې روژې نه دې لپاره کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه وږې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډیر داسې کسان دي چې هغوی شپې ولاړ وي د الله طاعت او د الله عبادت کوي، شپې رڼې کوي، خو د هغې نه هغوی لپاره کم اجر و ثواب نشته الا سحر مګر ستومانتیا او بیخوبي. نو قدرمنو اوریدونکو راشئ چې ته داسې روژه ونیسو چې واقعا په موږ کې د تقوا صفت او د الله ویره پیدا شي. داسې روژه نه چې په هغې باندې زموږ ګیډه وږې او تږې وي او د هغه په بدل کې موږ لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نه وي. خپل ټول غړي او د خپل د بدن ټول اعضا روژه کړئ تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو. همدارنګه کومه عبادت چې په شپې کې کوئ ستاسې مقصود او ستاسو هدف دی د الله رضا وي، که هغه تلاوت وي، که تراویح وي، که د تهجد منځونه وي یا د الله رب العزت اذکار وي، په هغې کې صرف د الله رضا مطلوب او هدف وګڼئ او د دې لپاره یې وکړئ چې دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، په دې هیله چې الله زما ګناهونه معاف کړي او تل لپاره ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. او که خدای مه کړه په دې کې ستاسو د الله رضا هدف نه وي، څه ناڅه ریا ستاسو په عبادت کې ځای ونیسي، نو بیا هلته کم اجر و پاداش نشته، صرف دومره چې بې خوبه به یاست او تاسو به ستړي یاست. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلن نه ځانونه وژغوري او په دوی کې د تقوا صفت پیدا شي. او یو حکم د الله د حکمونو نه روژه ده. او الله رب العزت په خپل کلام کې د توبه کوونکو ستاینه داسې کوي، فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله رب العزت هغه خلک خوښوي چې له بدي نه لاس واخلي او هغوی سپېڅلتیا غوره کړي. نو د روژې مبارکه میاشت د توبې میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت د